سلامونه کلی دوستانو د امریکا د ویزې غوښتنلیک لپاره مهم او په زړه پورې معلومات د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د 2024 کال لپاره په خپل رسمي لارښوونو کې څرګنده کړی چې ځینې ساري ناروغۍ یعنی د ویزې د طبي معاینې پر مهال ځانګړی ارزونه لري ځکه چې د عامې روغتیا لپاره احتمال خطر ګڼل کیږي د امریکا حکومت ویلي چې دا حالتونه د ساري ناروغیو په ډله کې راځي او د عامې روغتیا لپاره احتمالي ګواښ ګڼل کیږي له همدې امله د ویزې د ارزونې پر مهال ورته ځانګړې پاملرنه کیږي د امریکا د حکومت په وینا د دې پالیسۍ موخه د عامې روغتیا ساتنه ده او د ویزې غوښتونکو چې د دغو ناروغیو څخه کوم یو ولري ښایي د ویزې په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخ شي. راځئ اوس په دې وپوهیږو چې دا کوم ناروغیانې دي چې دغه دوی ته ګواښ تمامېدی شي. د امریکا د حکومت د معلوماتو له مخې لاندې 4 ناروغۍ د ویزې د طبي معاینې پر مهال مهمې بلل کیږي. اول فعال نری رنځ ناروغۍ چې څوک ولري یعنې ټي بي موږ اکټیو تبرکلوز ورته وایو او ساري چې دغه ولري سوزاک ولري او ساري جذام یا هانسن ناروغي ولري. دغه 4 ډوله ناروغۍ کې چې هر یو تاسو ولرئ نو تاسو د ویزو د ردېدو سبب کیدای شي یعنې مثال مشکل سره تمامېدای شي. مهمه یادونه د دې ناروغیو شتون په دې معنا نه دی چې ستاسو ویزا په حتمي رد شي. د هر غوښتونکو دوسیه په انفرادي ډول ارزول کیږي که ناروغي درملنه شوې یا د امریکا د مهاجرت د قوانینو له مخې د معافیت یا ویور شرایط پوره شوي نو د ویزې ترلاسه کول لا هم ممکن دی. که د امریکا د ویزې لپاره طبي معاینه یعنې میډیکل ایگزامینیشن کوئ هڅه وکړئ ټول طبي اسناد د درملنې راپورونه او د ډاکټر تصدیق له ځان سره ولري ځکه دا اسناد ستاسو د دوسیو په ارزول کې مرسته کولی شي. دا معلومات د امریکا د حکومت د رسمي لارښوونو پر بنسټ دی او موخه یې یوازې د عامه پوهاوی زیاتول دی. نو که چېرته تاسو دغه لرئ کیسونه لرئ نو دغه 4 ناروغیو دپاره باید تاسو حتمي باید پام وکړئ. که چېرته مخکې نه دغه ناروغۍ باندې تاسو خبره سئ ولرئ نو دغه یې وکړئ وقایه وکړئ ډاکټر ته لاړ شئ دوا ورته واخلئ او دا مشکل مو حل کړئ او بیرته هماغه ډاکټر چې کوم دوا درته درکړی دی اسناد یې درته درکړی دی دا باید ځان سره وساتئ تر څو ته وکولی شي چې بیا هلته انټرویو کې هلته ورته وښایي چې دغه ما کړی دی وقایه ما ورته کړی دی دغه اسناد دی دغه نسخې دی دغه دواګانې ما استفاده کړي دي او خوړلې مې دي. نو همدغې د خطر دا یو ډېر مهم دغه د موضوع ده کولی شي چې هغه خلک چې په افغانستان کې دي اوس او ایس آی وي له P1 دی P2 دی همداسې نور کوم تحصیلي څوک ویزې لري تجارتي ویزې لري دغه موضوع ته باید ډېر پام وکړي او دغه موضوع باید په نظر کې وساتي چې دا حتما تاسو ورسره مخ کیدای شي په داسې وخت کې چې تاسو بیا مخ شئ چې هغه وخت بیا تاسو باندې د کیس نور هم ځنډنه کیږي تر څو چې تاسو وقایه کوئ تاسو ورته علاج کوئ دوا خورئ او بیا هغه دواګانې وخت نیسي نو په هغه وخت کې بیا ستاسو کیس نور هم ځنډېدلی شي. نو مخکې نه غواړي چې په ځان باندې پوه شي باید تاسو خپله معاینات وکړئ او که چېرته دغسې دا ناروغیانې تاسو لرئ نو مخکې نه ډاکټر ته لاړ شئ په دې هکله ورسره خبرې وکړئ تر څو د دې د خطره تاسو ته کومه مشکل جوړ نه شي په انټرویو کې او په همداسې په میډیکل ایگزام کې. نو دغه یو عامه پوهاوی ویډیو چې ما درته جوړ کړ کولی شي چې تاسو بیا د USCIS رسمي ویب سایټ وګورئ هلته د لارښوونه کې دغه شیان ذکر دي او تاسو کولی شئ چې هلته ویې ګورئ. ما د عامه پوهاوی ویډیو مې درته جوړ کړه. نور که چېرته تاسو بیا کیسونه لرئ خپله مهاجرتي وکیلانو سره ویې ګورئ هغوی به هم دې په اړه درته کولی شي چې صحیح معلومات درته درکړي. نو په خدای مو سپارم ژوندي اوسئ. سلام علیکم.